الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او بریالۍ خاورې دلته د پښتونخوا وطن ډېر ښایسته سیمې سوات په دې میدان کې راغونډ شوو د پښتانه قام ډېرو درنو علماو د مختلفو ټبرونو درنو سپین ږیرو دلته پر سټیج موجود د پاکستان مسلم لیگ شهباز شریف د شیرپا خان د پارټۍ ملګرو د جمعیت علما اسلام درنو مشرانو کشرانو راوله خو ستاسو ټولو د زړه له کومې شکریا ادا کوو چې تاسې د ټولو پارټیانو غړو په ډېر همت د لرې لرې ځایونو نه ځان رارسولی دی او خپلو دې مشرانو ته مې قدر ورکړی دی الله پاک دې تاسو ټولو ته قدر دی ورونو زما ډېر ګران ملګری عثمان لالا په ډېره ناترسي شهید کړل شو زه به وس کوم داسې نه چې د هغې په وجه زما وینا د چوکاټه ووځي دا د پښتو جرګه ده دا د پښتنو جرګه ده پښتانه په جرګه کې به خلک ډېر په احتیاط رغېږي موږ کوشش کړی دی هر وخت چې هغه خبره چې موږ د خپلې خور مخکې نشو کولی چې موږ د خپلې مور مخکې نشو کولی هغه موږ په جلسه کې نه کوو د هر چا خور زموږ خور ده د هر چا مور زموږ مور ده موږ د هر چا قدر کوو البته د پښتانه په معنا د اسلام د دین د پیروکار په معنا رښتیا خبره پکار ده چې موږ ډېره په نرمه لیکن په ډېر لوی اراده او کلکه وکړو پاکستان موږ ته چا په خیرات کې نه دی راکړی موږ دلته د چا غلامان نه یو پاکستان د پښتون بلوچ سندي پنجابي سرایکي د ډېرو معلومو او نامعلومو شهیدانو د ډېرو معلومو او نامعلومو بهادرو انسانانو په ډېره لو قرباني په جمهوري طریقه جوړ شوی دی دا ملک چې څون د یو جرنیل دی دغون د یو طالب هم دی دا ملک چې څون د یو جرنیل دی د یو سیاسي کارکون هم دی پی ډي ایم موږ دې دپاره نه دی جوړ کړی چې موږ شاته خدای مکړه ښکنځل وکړو سپکې ورته ووایو ناروا یې وکړو نه او نه داسې دي چې مولانا صاحب میاں نواز شریف صاحب آفتاب خان شیرپا د بلوچانو پارټیانې موږ خوش بېکاره خلک وو وخت مې نه درلود او وخت اړولو دپاره مې جوړ کړی دی پی ډي ایم دې مشرانو په لوی اراده جوړ کړی دی دا کومه بیانیه چې د پی ډي ایم ده دا د ګرد شلو کروړو انسانانو ده موږ څه شی غواړو پاکستان که څوک مني که نه مني پاکستان پر ډېر خطرناک ناوده پاڼ ولاړ دی پاکستان د دنیا په قومونو په قطار کې بلکل یکا او تنها دی ټول خلک پر راګرځېدلي دي پاکستان زموږ ملک دی دلته زموږ ادارې دي دلته زموږ کورونه دي پاکستان موږ درو جرنیلانو ته نشو پرېښودی که په دې څوک خفه کېږي که خوشحاله کېږي
د پاکستان د بربادۍ بنیاد دا دی چې د پاکستان جنرالان د پاکستان آئین نه مني د پاکستان آئین نه منل که څوک خبره وکړي وایي دا غدار دی که څوک خبره وکړي وایي دا له هندوستانه پیسې اخلي آئین په خپله د غدار تعریف کړی دی د پاکستان آئین وایي هر هغه سړی چې آئین ماتوي هر هغه سړی چې په آئین کې خېږي هر هغه سړی چې آئین ماتل کوي دا غدار دی دا د پاکستان آئین نه وایي دا د پاکستان آئین وایي دا مولانا فضل الرحمن نه وایي دا میاں نواز شریف نه وایي دا د پیریم پاچاهي نه وایي دا د پاکستان آئین وایي د پاکستان آئین چې څوک نه مني وبختور ځوانان موږ په کار ده چې ټول یو مخ لاس پورته کړو چې څوک د پاکستان آئین نه مني موږ هغه نه منو هېڅوک یې نه منو قطعا یې نه منو موږ د چا سره بدي نه ده د پاکستان د بربادۍ نښه دا ده چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI او MI په پاکستان کې سیاست نه پرېږدي نوی اسلام یې جوړ کړی نعوذ بالله نوې کیسه یې جوړه کړې ده دوی هغه څوک څه پاکستانی بولي چې خرڅېږي دوی هغه پاکستانی ښه بولي چې بل په پیسو اخلي او هغه پاکستانی کالي دیني که د مسلم لیګي که د جماعت اسلامي که د بلې پارټۍ که د PDM ګاډیان وي چې ځان نه خرڅوي وایي دا غدار دی دا قابل قتل ما 3 کاله مخکې 2 کاله مخکې پر وابدا پر خبره باندې پښتنو پاکستان سره راغوښتي وو ما هغه وخت هم تجویز کړی وو مولانا صاحب ته ما وویل مولانا صاحب موږ به څه کوو پر تا باندې 3 واره د قتل حمله وشوه پر شفافا باندې 2 واره د قتل حمله وشوه دا سنډیات په کور سړی ننوتي په کور کې د مرګ حمله پروته دا څوک دا کم قوتونه دي چې زموږ مشران ګرځول غواړي او په دې سلسله کې زموږ ډېر ګران ملګری عثمان خان یو شل ورځې مخکې د ظالمانو د دغه ښکار انسان مرګ له پیدا دی وادي وړي هر څوک دی واوري هره پارټۍ دی واوري هر ظالم دی واوري دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې و جابر سلطان ته رښتیا خبره کول افضل جهاد دی بل څوک دا جهاد کوي چې نه کوي فضل الرحمن یې خامخا کوي نواز شریف یې خامخا کوي محمود به خامخا کوي شیرپا به خامخا کوي د دې PDM پارټیانو به خامخا کوي په دې سلسله کې موږ خلک نه مجبوره کوي پښتانه په دې پوهېږي موږ مسلمانان یو موږ پښتانه یو د انسان مرګ قرآن کریم پر 2 خبرې روا کوي یا د هغه انسان د چا نازولي وژلي بیا به حیا نه کوي جرګه به نه کوي مشروط به کېږي د دې سړي مرګ مجبوري ده یا به څوک د چا په کور ننوتلی د چا په عزت به بلوچېدلی د دې مرګ اسلام هم پښتانه روا بولي د دې علاوه قرآن کریم په سوره المائده کې وایي که چا یو انسان بې دې ګناه مړ کړ چې د بل سړی وژلی و یا یې په وطن کې فساد جوړاوه دا داسې دی لکه ټول انسانیت چې مړ کړي او قرآن کریم وایي چې که چا یو انسان د مرګ خلاص کړي دا داسې دی لکه ټول انسانیت چې د مرګ خلاص کړي موږ جنګ جګړې نه غواړو زموږ د ګریوانه به خلک لاس کاږي موږ بچي مشران کشران ملګري د دې لپاره نه دي پیدا کړي چې جابر قوتونه دې په کورو کې وژني موږ خاص کوو عزیزانو پښتنو ورونو
زه مولانا صاحب ته خاص کوم زه میا نواز شریف ته خاص کوم چې پیډیم مو جوړ کړی دی د هغې مراد دا دی چې دلته به د آیین بالادستي وي دلته به د ولس په ووټ منتخب پارلمنت د طاقت سرچینه وي دلته به داخلي او خارجي پالیسیان د پارلمنت راوځي داسې به نه وي چې خلک روان دي خلک روان دي جرنیلانو ته مولانا صاحب راورسېد نو عزیزانو زه تر د مولانا صاحب کارکنانو ته خاص کړم طالبانو ته زه د مسلمي کارکنانو ته خاص کوم زه د نورو پاکانو کارکنانو ته خاص کوم چې دوی به مثبت دغه پر خپل لیډران راولي پی ډي ایم به په یو داسې شکل بدلوو لکه د امام خمیني انقلاب داسې به راوځو کوڅې به په مخ اخلو ټول ښارونه به نه شو ټولې کوڅې به نه شو او دلته به د ولس حکمراني جوړوو بله لار یې نشته انقلاب بیا انقلابه بله لار نشته تاسې وایاست او ټیک وایاست تاسې مولانا فضل الرحمن امام انقلاب بولو بیا محمد نواز شریف د پاکستان دا پوزیشن تر ټولو پاپولر لیډر دی زه دواړو ته خاص کوم که څوک پاکستان چلول غواړي که څوک پاکستان بچاول غواړي دا هغې دغه یوه لار ده که په زور که په رضا موږ به د پاکستان د سیاسته د جرنیلانو لاس کار منګولي بېکار دي زه دې کوم بیا به که خیر پاکستان بچاویږي بیا به پاکستان دلته دغه راځي عزیزانو دلته پښتونخوا ملي پارټۍ دا د سوات خلک دي د سوات خلک زه خاص کوم مولانا فضل الرحمن ته میا محمد نواز شریف دا ملګری دی میا شریف ملګری زموږ امیر مقام صاحب ته زه خاص کوم دلته د سوات د خلکو مسایل دي دلته دوی موټرویز باسي په سوات کې د کرنې ځمکه لږ ده ډېره کمه لږ ده خلکو کورونه په غرونو کې جوړ کړي دا سړکان که د خلکو په ځمکو کې ولاړ شي نو بربادي جوړوي په کار دا ده چې دوی پر هغه قوتونو ته پاس وکړي کانې کړي چې یا د سیند په منځ کې روډ ووځي یا بل ځای دلته د موږ سره عزیزانو په سوات کې ګوجر وروڼه واوسي زه په تفصیل نه یم خبر ګوجر وروڼو دلته یو سکرټریټ جوړ کړی پر دې چې حمله کړې دا سکرټریټ یې نړولی دلته د مظلومانو یو تحریک روان دی دا درې سره خبرې د سوات د پی ډي ایم څخه دا غوښتنه کوي چې دوی به د دې مظلومانو په حق کې قرارداد پیښوي دوی به د دې مظلومانو په حق کې وینا وکړي چې دا زموږ ولس عزیزانو زموږ د وطن د ټول پاکستان د لوږو او سپږو بل علاج نشته جمهوري پاکستان طاقتور پارلمنت د طاقت سرچینه دوی کولی شي زه دا یې نه ده چې زه غوسه یم چې زما ګران ملګری عثمان شریف کړ شوی دی دا پاکستان موږ چاته پرې اور نه ورکوو موږ چاته پرې اور نه ورکوو په دا غرونو کې پر کاڼي کاڼي په ملکن کې په سوات کې په باجوړ کې په وزیرستان کې په کوټه کې پر کاڼي کاڼي موږ د ځان هډونه مات کړي دي موږ د فرنګي هډونه مات کړي دي که پښتون ولس د فرنګي سره د سر مال بازي نه وای کړي د چا پلار پاکستان نشي جوړولی د چا پلار پاکستان نشي جوړولی پاکستان موږ جوړ کړی دی پاکستان به موږ بچاوو په امن په متحد محال او که مجبوري شوه خلکو خامخا لیونتوب کاوه خامخا یې خبره نه کوله بیا خپل پښتانه خلک دي بیا به ټپه ورته ووایو چې دا وړوکې بل پلو روان بیا به ټپې ورته ووایو چې دا وړوکې بل پلو روان عزیزانو زه نور وخت نه اخلم ډېر ملګري راغلي دي عزیزانو درې نارې کوم ګوره کلک اواز جواب یې راکوم یوه ناره ده ولې کوم هغه بیا د تفصیل څه بیانوم
یوه ناره دا ده زه به هم ناره تکبیر تاسو وایئ الله اکبر بله ناره دا ده چې انقلاب زنده باد بله ناره دا ده چې PDM زنده باد بسم الله الرحمن الرحیم ناره تکبیر الله اکبر ښه په زوره ناره تکبیر الله اکبر انقلاب زنده باد پښتونخوا زنده باد PDM زنده باد خدای مې بیداره ده خدای مې ژوندي لره دعا به کوئ همت به کوو بس په همت مې لاس سره تړلې ده دا دیوال یوه دقه غواړي یوه دقه و طالبانو ځان تیار کړي نري نري بدنونه مې دي تکړه خلک دا یې وتړي چې بې وضو پر ظالمان دغه وایي مدیر حکم نظام لا اله الا الله بس خو لا اله الا الله وایو نه چاته سکندر کوو نه چاته بد کوو نه چاته اطمینان کوو جمهوري پاکستان جوړوو یوه خبره زه د ځانه کوم کله دوی خوښ وي زما زړه دا غواړي زما زړه دا غواړي چې میا نواز شریف فوز الرحمان او د PDM مشران دا اعلان وکړي چې دا کم خارجي خلک GHQ له د پاکستان سره معاهدې کوي دا معاهدې موږ نه منو معاهده به د موږ سره کېږي معاهده به د ولس سره کېږي معاهده به د فضل الرحمن سره کېږي معاهده به د میا نواز شریف سره کېږي معاهده به د شیرپال سره کېږي سلام علیکم